اخري خاتمه په څه شي خرابېږي؟ ګوره دا مهم ځای دی، ځکه د انسان چې اخري خاتمه خرابه سي د هغه اخرت ټول تباه او برباد سو، د هغه اخروي ژوند ټول خراب سو. نو دغه اخري خاتمه چې په کومو اعمالو خرابېږي دا باید موږ او تاسې ځان ته معلوم کو. امام سیوطي رحمه الله وایي چې علماء کرام دا فرمایي چې د بدې خاتمې څلور اسباب دي چې ستا اخري خاتمه در خرابوي. نو دا ځان ته معلوم که، الله رب العالمین سره پناه وغواړه. اول دا چې په لمانځه کې بې پرواهي کول، بس کله پر وخت کړی کله بې وخته کړی، کله په جماعت کړی کله بې جماعته کړی، نه د وخت خیال ساتي، نه د خپل جماعت خیال ساتي، نه د ښه ادا کولو خیال ساتي. نو دغه د لمانځه سره بې پرواهي د یو سبب ده د بدې خاتمې لپاره. دویم سبب د شرابو څښل دي. الحمدلله زموږ تاسې مسلمانان د دغه عمل څخه پاک دي او خلاص دي. یو بعضې داسې دي چې هغه په دې عمل هم اخته سوي دي، هغوی ته هم الله رب العالمین د دې څخه نجات ور نصیب کړي. خو دا ډېر بېکاره عمل دی او دا حرام عمل دی د شراب څښل. دریم د بدې خاتمې سبب د مور او پلار نافرماني کول دي، مور او پلار ازارول دي، مور او پلار ته تکلیف رسول دي، مور او پلار خوابدي کول دي. که مور او پلار دې خوابدي سول، درڅخه خفه وه، ازار کړي دي وه، د هغوی نافرماني دې کول، اخري خاتمه به دې خرابه سي. لهذا مور او پلار چې په هر رقم وي باید راضي او خوشحاله وساتي. څلورم سبب هغه د مسلمانانو ازارول دي، مسلمانانو ته تکلیف او ازار رسول دي. هغه که د هرې لارې وي، که د ژبې د لارې یو مسلمان ته ستا د خوا ازار، ضرر، تکلیف، درد رسیږي، که ستا د لاس د لارې ورته رسیږي او که ستا د دوکې د لارې ورته رسیږي، یعنی د دې ټولو لارو څخه چې هره لار راواخلې چې مسلمان ته د ضرر او تکلیف او ازار ورسوي، دا څلورم سبب سو ستا د بدې خاتمې دپاره. لهذا دا څلور اسباب دي چې د انسان خاتمه ورباندې خرابېږي، اخري خرابېږي. نو لهذا د دې څخه باید موږ او تاسې ځان وساتو او دا اعمال د خپله ځانه لرې کړو. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.